کوم ماشوم چې جاړي او یا زیل کوي د هغو دپاره مې یو ډېر زبردست عمل راوړی دی. زما عزتمندو نن درته یو داسې دوا او دوه داسې واړه صورتونه ښیم چې دغه واړه صورتونه په هغې ماشوم باندې دم کې کوم یو ماشوم چې هغه ډېر زیات جاړي او ډېر زیات زیل کوي انشاءالله د دې په برکت باندې به اچانک سمدستي دغه ماشوم عقلار شي، یعنې د هغوی ژړا به بالکل ختمه شي، د هغه چې دا کم زیل کوي د زیل به سمدستي ختم شي. دا داسې زبردست عمل دی. یو د بسم الله الرحمن الرحیم عمل دی، بل د سورة فلق او د سورة الناس عمل دی. دغه عمل درته ښیم، دا زما خپله تجربه شوې ده. معلوم چې یو ماشوم خلکه راولي زه یې باندې صرف عمدادم اچومه، الله جل شانه په سکندونو کې دننه لا یو منټ پکې تیر هم نه وي هغه ماشوم بالکل قلار وي او بالکل خاموش وي. دا وظیفه هم درته ښیم، دغه دم درته ښیم او بیا به یو تعویض لیکې. د هغې تعویض دپاره به یو څو چې دا کم شرایط زوري د هغې هغه لحاظ به ساتئ، دغه یو تعویض به لیکې او دغه تعویض به ماشوم ته په غاړه کې اچوئ یا په داسې محفوظ ځای کې به ورته چې کوم دی هغه ږدئ، لکه مثلا په ټوپۍ کې ورته ایښودل یا ورته په غاړه کې ایښودل. عزتمندو نن درته راځئ دغه درته ښیم، کله کله داسې وشي چې ماشوم هغه جړا کوي او د هغه د جړا د وجې نه زموږ خوبونه حرامي، زموږ آرام او سکون حراموي. کله کله چې دا ماشوم ډېر زیات جاړي او ډېر زیات زیل کوي د هغې نقصانات ډېر زیات دي. څه نقصانات د هغې دا دي چې ماشوم د دې سره انتخایي خرابېږي، جسماني لحاظ سره هم خرابېږي، ذهني لحاظ سره هم خرابېږي. یعنې د ماشوم جړا هغه د ماشوم دپاره انتخایي خرابه ده. دې د وجې نه که تاسو غواړئ چې کم ماشوم زیل کوي او کم ماشوم جاړي هغه دې بالکل روغ شي او هغه دې موږ باقي چې کوم دی ونه کړی د هغې دپاره د کومه دعا درته ښیم او دا کم دو صورتونه د سورة فلق او سورة الناس چې دا کومه طریقه درته ښیم په دغه طریقې سره تاسو دم کې انشاءالله هر قسم ماشوم دی ولې هغه ماشوم به الله جل شانه هغو ته به شفا ورکړي، یعنې بیا به دغه ماشوم نه زیل کوي او نه به جاړي. نه راځئ دغه دم هم درته ښیم او دغه کم عمل چې د تعویض دا هم درته ښیم. د دې تاسو ته اجازت دی دا کولی شي ښه تاسو هم کولی شي او نور خلکو ته هغه هم ښولی شي. د ټولو اول که چېرته تاسو ته یو داسې ماشوم راوستی شي چې هغه ډېر زیات جاړي یا هغه ماشوم ډېر زیات زیل کوي، هغه ماشوم به ځان ته مخامخ کېنوئ. د ټولو اول به 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایئ، بیا به 3 کرته الحمد شریف ووایئ سورة الفاتحه، او بیا به 3 کرت یعنی 3 کرته به بیا تاسو قل اعوذ برب الفلق صورت وایئ، بیا به 3 کرت قل اعوذ برب الناس صورت وایئ. د هر صورت د شروع کولو نه مخکې به بسم الله الرحمن الرحیم خامخا وایئ. بیا د هغې نه پس به دا کلمات یعنې دا دعا به 3 ځله ووایئ، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. چتنیز او د شوي لږې راوروستو کوي، ډېره زیاته اسانه ده. 3 ځله هم دا دعا ویلې، 3 ځله به دا دعا ووایو، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. په دغسې الفاظو چې څنګه درته ما ویلې 3 ځله به دا دعا ووایئ او بیا په دې ماشوم باندې به شوپ وکړئ. شوپ په د سر نه شروع وکړئ تر خپو پورې، د خپو نه بیا تر سره پورې 3 ځله پې شوپ وکړئ. شوپ په داسې شوپ یا چې کوم دی کوف، خو دا به په داسې انداز سره کوئ چې دغه شوپ یا د دغې کوف سره د ستا د خولې چې د لاړو دا کم ذرات دي نري نري چې دا په دې معصوم باندې هغه ورپروزي. د هغې نه پس به دغه ماشوم هغه به رانږدې کړي ځان ته او په هغې وخت کې به ورته اذان وکړي، مکمل اذان په صحیح طریقې سره او په صحیح معنو سره.
یعنې د هغې نه به ځان نه خلاصوې. بعضې ملګري اذان کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، داسې نه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. په داسې انداز سره به اذان وکړي ټول. بیا به دغه ګس غوږ هغه چې کوم دی د خپلې خولې ته رانږدې کړي او په ګس غوږ کې به ورته اقامت وکړي. چې دا مو شو، دې نه پس به دا ماشوم د سر نه تر د خپو پورې او خپو نه تر د سره پورې 3 ځله به یې دغسې دم کړي. او همدغه طریقه ده چې د دغه شوپ یا د کوف سره د ستا د خولې چې دا کم لاړې دي د هغې چې دا کم هغه نري نري ذرات وي چې هغه په دې ماشوم باندې هغه چې کوم دی هغې باندې ورپروزي. دغه وشولو دم. دویم نمبر کې تاسو به یو سپین کاغذ راوالی او په هغې باندې به د ټولو بره ولیکئ بسم الله الرحمن الرحیم. د هغې نه لاندې به سورة فلق ولیکئ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، دغه صورت دا به ولیکئ. او د هغې نه پس به لاندې سورة الناس ولیکئ. سورة الناس یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس، دغه صورت دا هم ولیکلی شو. د هغې نه لاندې به ولیکئ یا الله یا شافی یا کافی اشف مرضانا. بیا ګورئ یا الله یا شافی یا کافی اشف مرضانا، دا به ورته لاندې ولیکئ. دا به راغونډ کړئ او دا به ماشوم ته په سر کې کېدی، یعنې چې دا کومه ټوپۍ په سر یې په هغې کې کېدی یا ورته په غاړه کې واچوئ. دویم د دې تعویض به لازما ادب او د دې چې دی هغه احترام په تاسو باندې واجب دی. دا تعویض به یو د ګندګۍ ځای ته نه وړئ. مثلا ماشوم ته لامبې باتروم ته بوځي، دا تعویض به ترې نه مخکې وباسي، په یو پاک او محفوظ ځای کې به کېږدي. بیا د هغې نه پس به ماشوم هغه به بوځي او هغه به ولامبې. دغه رنګې دا تعویض په دې کې د قرآن مجید دغه پاک صورتونه لیکل شوي دي. په دې تعویض کې دغه پاک کلمه لیکل شوې ده او د الله جل جلاله هغه نومونه پکې لیکلی شوي دي، شافي، کافي، الله. الله جل شانه نوم هغه چې کوم دی الله دی، دغه چې کوم دی هغه ذاتي نوم دی. نو دونه پاک نومونه پکې لیکل شوي دي. اوس د دې ادب او د دې احترام هغه په موږ او تاسو باندې واجب دی. نو یو د ګندګۍ ځای ته به دا تعویض نه وړئ. که کله م یو داسې ځای ته ورځئ چې هغه ځای ګنده وي، نو دا تعویض به تاسو هغه بهر پرېږدئ. عمده عمل د دې تاسو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي، هر چا ته د دې مکمل اجازت دی. او دا وظیفه او دا عمل دا کومې دواګانې مې درته وښولې، دا دواګانې دا تاسو نور خلکو ته هم ښولی شئ. او دغه وظایف دغه دواګانې دا دمونه دا تاسو هم اچولی شئ. بلکل یې اچوئ. د چا نه د پیسو لالچ مه کوئ. پیسې بدله الله درکوي، خالص د الله د رضا دپاره اچوئ. البته که چا د خپلې خوښې نه هر څو روپۍ درکولې اتې نه اخله، لیکن د مخکې نه چا سره بیه مه کوه، ډېره زیاته بده خبره ده. نو یو ډیر زیات زبردست عمل مې درته وښولو. بلکل دا عمل تاسو کولی شئ. د دې تاسو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.